در کړه کومه پوښتنو هغه پکې د به وي د رښتیانو داسې نه چې مې د چا نه اورېدلې ما په خپلو سترګو دا کیسه لیدلې په حوال د دې کیسې که څوک خبر شي مسلمان کې ژړا به ورته ورشي د ممندو په وطن کې یو ځوان او پلار یې ښه ورته نوم تاج محمد خان الله ګوره چې بس کوي اختیار خپل بنده سي ته وایي چې زه به کومه کار خپل نمرو هم د تاج محمد د کاکا لور وه او په هر وخت به جوړوو ډول سینګار خپل په ښایستې شرمېدې د جنت ورې او چې به دې د خاطرو ټبو رفتار خپل د بچپن تاج ماما ساشکي وه او محبت دواړو کوو سره بسیار خپل نمرویانې بل سړی به خاونه کړم تاج محمد تا سره کوم اقرار خپل دا هلک هم دې خبرو لیونی کړ او لیونی مینې چې ونې د یار خپل یوه خانه دا قیصه ده رښتیانو ده د محمد عقل خان او د نوررحمن خان دا لاپې ده چې په دغه تمه ناستې تاج محمد ته بله ښځه وکړه پلار خپل یوه سانه دا قیصه د رښتیانو ده او چې په دروغو د ځان نه کي ګناهګار خپل چې د غم خبرې بیا کومه شروع دواړه سترګې په ژړا سرې کې نمرو سترګې سرې به ګرځېده لکه فقیرانې او د خپل یار غمونو ډېره کړه ګاګیره دا به ویل خدای څنګه وشو کار چې د بل غېږې ته لاړو زما یار کم یېره نه کېدله د پیغوره او د خپل یار سره به وتې وې د کوره جلیپې در چې جړېږي په ارمان سودایي به ګرځي د تاج محمد خان دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره او په کوڅو کې ګرځېده د خپل دلبره لویه خدایه مرګ خو نشته دی چې راشي چې د مړ شم خوا به یې ښه دا چا شي لویه خدایه په دې ژوند شومه زه تنګه او چې تر کومه به کړېږم زه ملنګه تاج محمد خاص په مثال د لیوني شو خدای د خیر کې خلک ټول پې ګمانې شو دا خبره په تمام جهان خوره شوه په هر کور په هر مالت کې ډنډوره شوه کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس یوه خانه خدای د خیر کې څه به کېږي او پلار یې اوس د دې خبرو نه خبرېږي پلار ته وکړه خلکو ډېره شیطاني دشمنان یې ورپسې و پخواني تاج محمد امرو په یو بل اشکان دي خبر نه یې خپل پردي در پورې خاندي چا یې پلار د دې کیسې پال خبر که بې خنجره یې زخمي د زړه په سر که دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه ربه څه وکړمه زه تاج محمد خان سه تاج محمد ته ښځه راوسته تر کوره ځان یې خلاص کړو د خلکو د پیغوره د واده سر تاج محمد دومره غمخور شو او د هجران لمبو وهلی مخې تور شو دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره دا به ویلې که زه کوم مشوره دا را پرېږده خبرېږي پسې نوره او خبردار وي چې د چا نه کم بس خبردار وي چې د چا څه نه کړم بس پس د دې نه به په خوله کې د ملاس د واده په هر خبره شو نمرو او پټه پټه ژړېدله پر ورو وچه دغه شوه له غمه د شوګیره د اشنا غمونو ډېره کړه ګاګیره داسې وایي صبر کومه د
درې کاله او رب راکړي د دوی صبر بدل ماله وګوره ځان خبر که د احواله په دې شان له پکې تېر شو دوه درې کاله تاج محمد له مولا ورکړه دوه زامن د ښایستانینو په وطن کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس تاج محمد ویل د نمرو کوم بندوبست یا رب نمرو را وواته بهر تاج محمد یې خواته راغی پونر په پرده کې دواړه وکړلې خبرې نمرو ویلې چې دا ولې ګرځې لرې نه زما په شان پړه باندې غمجن شوې تاج محمد د واده ساکي برجن شوې نو خو زه د خپله کور برمته شم انه د چا نه غمه غټه تکتی شم تاج محمد راته مکه وګینې او یو پوښتنې ته راغلی یم دلې که څه وایي راته وایه دا دې وخت دی بیا راته نه شم دیدن د دواړو سخت ده لا تر څو به موږ یو بل پسې جاړو او د چیزو د دې وطن نه کډن غاړو اورېدلی میم د چا نه دا گفتار دی چې الله د عاشقانو مددګار دی نمرو ویلې چې په رب زما توکل دی زړه مې نه ښکارېده نن اور پې بل دی که دې خوښه نو زه به ولاړه شمه کور ته سزاري منت به وکړم خپلې مور ته ورته وایم به چې زه زما ماما که تاج محمد ته دې خپله لار صفا که غرض دا چې دواړه وکړو دا گفتار تاج محمد چې کور ته راغی په قلارو جلۍ دغې وخت کې هم لاړله کور ته په زاري او عاجزي ویلې مور ته ویلې مورې د ماما کره مې ځمه شپه به وکړمه سبا به تې راځمه چې د کوره مهربانه شوه نمرو چې نمرو د موره واغست اجازت ورته یې ورکړه په تلوار سره رسخت چې د کوره نه روانه شوه نمرو او د مزې تګ بیا کول لکه خارو مور یې ویلې چې زه ته لاړه شه لورې خدمتګارې دې چې ستا د جنت ورې د ماما کله چې شوله بردننه بیا یې وکړه تی دروغ نارو پوښتنه د ماما نونه یې وي د دې انځولې او د چمکې جنکې شي ورته راټول په خندا په مخسرو د ټولو سر شوه بلا دا محفل کوه چې مازدیګر شو نمرو ویلې زه به لاړه شمه کور ته او څه مې نه دي ویلې شپې په باب کې مور ته که مې بې پوښتنې تېره دلته شپه شي داسې نه چې باباجي رانه خفه شي د ماما ښځې په قدرو په عزت نمرو کړه د خپله کوره نه رسخته نمرو پیدا چې کوي داسې رفتار او لکه وي چې څوک د عمر نه بیمار چې وربانه غلې غلې تاج محمد خوا پورې رانه سانیولې په مزه مازه دې ورسېدې ریته د کال نه پټه بوت د حجرې ته تاج محمد چې په کلاره راغی کور ته او نه ښځې ته وه پته نه یې مور ته چل د تاج محمد څو خبر نه شول شپه پخه شوه په آرام سره وده شول تاج محمد سره بیدار یقین وشو زړه کې وایي چې د کور خلک وده شو په مزه مزه حجرې ته ور روان شو په حجره کې ور داخل تاج محمد خان شو انتظار کې ورته ناسته وه نمرو او ګردې پروته په سرو شونډو جوارو او تاج محمد ویل ده چې ځو نو شي ناوخته خدای دې خیر کړي دا خبره نه شي سخته غرض دا چې دواړه وکړو دا ګستار دروازې خوا پورې راله په قلار دروازې ته چې نږدې تاج محمد خان شو خوله پې ولید نو ډېر ورته حیران شو تاج محمد نمرو ته ویلې خطره ده دروازې ته اچولې چا جندره ده ام نمرو شوه دې خبرو ته حیرانه او په مرۍ کې غوټې وشوې د خفګانه
سړي خوایي وسخانه او رب دې سخته تاج محمد پکې اسانه ډېر خفه شو دروازه چې نه شوه بېرته د ناکامه نه واپس راله حجرې ته او په حجره کې دواړه کېناست ملامت او نمرو ویل چې زما به د قسمت کله وایي راځه ټوپ خو د بلې نه تاج محمد ووتلو د سیالۍ نه کله وایي راځه ټوپ خو د دیواله تاج محمد مرحوم ښه دی هم د دې آله دا به ویل خدایه اوس به په موږ سار شي ناخبره خلک ټول به خبردار شي دا لاپې ده چې په دې کې مشغولېږي درنګ صحت تپي د کور خلک راایښېږي ښځه شوه د تاج محمد خونه بیداره چې نظر یې په کټ ولګي دواره خیال یې وکړو کټ کې نو تاج محمد خان او د خفګانه یې راکېښود یې په ځان غږ یې دا وکړي چې پاسه خواښې مور تاج محمد په کټ کې نشته کې ګوري واخېزه شوله د خوبه را بیداره اخوا دې خوا ګرځېدله ناقلاره په تلوار سړی پام وکړي جندرې ته بیا په منډه منډه ورغله حجرې ته په حجره کې څوک دننه مشغولېږي په مزه مزه لاټین ورته بلېږي زړه کې وایه خدایه داسې رنګه کار دی زبانه د تاج محمد سره ګلار دی شو حیرانه دوی چېرته صبرېدنه او زړه کې وایي چې اوس ورغلی دننه بیا یې غږ وکړو چې تاج محمد خانه او ته دننه یې موږ دې مړ کړو د خفګانه تاج محمد چې د مور واورېدې خبرې تک د واره یې زنځیر کړي ورلري چې مور شوله حجرې ته وردننه تاج محمد نمرو یې دواړه ولیدنه د خفګانه یې وه چغه ویسته زویه د خفګانه یې وه چغه ویسته لویه ویلې دا دې څه فساد کړی دی زویه وایي دغه وخت یې تنګه شوله کاره او د نمرو په سر یې وکړو دوه درې واره تاج محمد ورته ویلې زما مورې تاسې نه ښایي زیاتې خبرې سپورې رب دپاره راشه کېنه د دې قاره په نمرو باندې چې بل ونه کې واره چې خبرې تاج محمد مور ته کولې او خور او ښځې په غوږو واورېدلې عوض خانه درنګ سهار ته به غوغا شي او صبر وکړه چې دا خبرې ونه راشي خور او ښځه شي حجرې ته وردننه او چې دا به د تاج محمد یې بغېدنه چې نمرو یې ولیدله په پالنګ تاج محمد سره ورناسته څنګ په څنګ ښځه دغه وخت کې پرېوته بېهوشه په ځان پوی نه شوله دا د ډېره جوشه په حجره کې داسې شور داسې غوغا ده تا به ویل ګینې خالصه کربلا ده او لکه سیل چې د چڼچڼو کوي شور او داسې آلې په حجره کې کوي خور په دې شور یې د کاله بنیادمان او له هیبته شو حجرې ته را روان او تمام کور حجره کې جاړې غمخانه ده حجره نه ده د غمونو خزانه ده د تمامې دنیا غم پکې را ټول شو او د حجرې نه داسې تاو لکه د شپول شو پورې پرېږده چې جړېږي په ارمان اوس پوښتنه ترې کوي تاج محمد خان خوږ او وروره غوږ مې ونیسه قیسې ته تاج محمد ول دروازه که راته بېرته په تندې سره را پاسه زما مورې او د رفشان د سړه چغې وهي نورې مورې ویلې چې پروې د پاک رسول تاج محمد زویه سوه
مې که قبول څوک چې داسې کار کوي عمر یې لنډ وي همیشه یې غم له سر د پاسه پنډي زما زویری شکین او د دې کاره پلار دې ښځه پراته کړي مزهداره چې سبا شي زه به کوم نمرو رخصته په خپل کور بیا وسپارم امانت زه بیا بوزم نه ویرېږي نه د چا نه سبانه به ورته جوړه کړم د ځانه تاج محمد مورې خوښ د ګمان ده ایسارېږي نه قسم مې په قرآن ده نصیحتونه راته مورې کوي سلام یا به ځان په ټوپه کولم په خپله یا مې اوس کپن سیار په دا صحت کا یا مې مورې په دا نیمه شپه رخصت کا په دې شپه باندې بیا وباسم بیدیاته په خود شوه کم نصیبه د خاوند خواته ولاړه به غریبه ورته وایي چې د مور پلار اغلیر ده او راته ښکاري تاج محمد تا نه هیر ده که د مور پلار خدمت زر کاله وکړي او د یوې ګنټې خواري بیا پوره نه کړي بیا یې خور ورته ویل وروره داسې کې د زامنو ته دې ولې فکر نه کې که سبا دې دا زامن راته ژړېږي موږ به څه وکړو چې تا پسې کړېږي دا ستا ښځه به ژړېږي دا افسوسه ته چې ځې واړه زامن در سره بوزه تاج محمد ویل چې قسم مې رب په ذات دی د غمغشه مې د زړه په سر کې مات دی که زامن دي کمې ښځه کمې خور پاتې کېږي کمې نیاده کمې مور چې مور دغه خبرې واورېدلې د خفګان د لاسه ودرېدله غلې غوسې ام چې د نمرو ته زړه کې ډېره چې بیا ویلې وې د زوی نه کېده یېره د ناکامې دروازه کړه ورته بېرته بیا یې غږ وکړو چې لاړې زویه چېرته ویلې زویه زما ته په دې عمل دی تاج محمده چې راغلی د اجل دی تاج محمد شو د نمرو سره روانه تاج محمد و نمرو ونیوله لاره خورې ام پسې راووتلو بر مورې ویلې دروازه که پسې پورې تیرانونه وجسله ورته ګورې پسته دې به تاج محمد نه کوړ صبر او دا به وایو چې خښ کړم دی په قبر په دستور د پښتنو باندې ځان پړ کړه وروره او لورې ورور دې ځان د خپله لاسه مړ کړه تاج محمد شو د نمرو سره روان تاج محمد شو د نمرو سره روان په ژړا تېسارېږي ماشومان یوه ستانه د واړه زامنې ژړې او تاج محمد د مرکزي کډه نغاړي ژړې واړه زامنې ژاړي ژړې واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي ژړې واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي متا په غما باندې لتاړي رسته متا په غما باندې لتاړي جاړي واړه زامن جاړي جاړي واړه زامن جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي نمرو ویلا ورشواړه زامن د خپل کام دیدنې وکړه لاټین بل کام د ماشومان د چا درته ولاړ
د ماشومان به بیا د چا درته واړي جاړي واړه زامنې جاړي جاړي واړه زامنې جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه غاړي مخلوق سمنا سخصات دې پټول کالا باندې قیامت دې یو زګران چیز محبت دې یار مسلمان د داسې غم امر غواړي یار مسلمان د داسې غم امر غواړي جاړي ماډه واړه زامنې جاړي جاړي ماډه واړه زامنې جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه غاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه غاړي شمشابي د منۍ کې د خاپخ په کنډو دی چې واوښتنه دا زما نورونه وکړله پوښتنه ویلې څنګه یې په نظر را روانه پاته ښکاري په تک شل ستومانه نمرو ویلې ورته یا تاج محمد خانه ته راسئ زه به ولې یم ستومانه که ستومانه وې نو زه راتلمه چېرته په ژوندون به ستنه نه شم درنه بېرته په مزه مزه داخل شول په اډه کې او قیصه ټوله زما واوره په ټنډه کې داسې وایي چې ډېره دلته یو ځوان و چې د میار په منډۍ کې دوکان و معلومېږي چې اشنا د ده د پلار و او تاج محمد راته ډېر بیدبار و سترې مشي ورسره وکړله په مینه ویلې وروره کله رانه خیر دې وینه تاج محمد ویل دا نه اوس راغلم د کوره په وطن کې کله رواجم وروره چې د یو بل په حالاتو کې ځان پویه تاج محمد ورته بیا ویلې نه خویه رخصت راکړه بس دی ځم که ته کوزېږم یو ساعت یې دلته نور نه پاتې کېږم دا ټوپک مې در سکتي د امانت خوږه وروره ماله زه راکړه رخصته دوکاندار ورته زاري وکړله ډېره مګر و د تاج محمد په زړه کې ایره په هغه وخت کې ور وخېجه لارې ته غرمه نه وه چې ور ورسې ډېرې ته په ډېرې کې واپس بیا وکړه موټر هدرنګ ساعت پسې داخل په پېښور یو ګنټه پس د موټر نه کوشو ښار کې څه ډوډۍ موډۍ وخوړه بازار کې زه بیا بندوبست کړه د لارې روا خلک ډېر عجیبه تا د یاري ځان یې جوړ کړه پېښور نه روانېږي مازدیګر ما په پنډۍ باندې کوزېږي په پنډۍ باندې چې استاد محمد خان شو په بازار کې یو هوټل روان شو د هوټل والا تلي برخورداره یو کمره د پردې ماته که وزګاره بیلګه وته یو ځای راته تیار که مسافر یې وروره زړه مې په کنار که د هوټل والا شیپۍ پاکې کس شو په جلتې سره دوکانه راوچت شو یو کمره یې ورته خالي کړه مزهداره تاج محمد پکې ډېره شو ټک دواره
هر قسم اجتی دا ډلۍ بجاوه چې ضرورتي تاج محمد ورته ویلي مهربانه رب دې زیاته ترقي که دا چانه چې زما عزت دې وکړو په ښه شان تر قیامته به دې هېر نه کړم احسان یو اسانه هوټل نه دی ښه جنت دی چې پکې د عاشقانو سکینت دی تاج محمد او نورو بیا درته پرېږدمه خادرنګ ساعت ته دې واپس وطن نه ځمه څه سختي به درته بیا خو ځان له ورکړم زما وطن ته چې په حال ځان خبر کړم تاج محمد پسې ژړېږي ماشومان مور او خورې د خفګانه وجنې ځان په هر وخت کې به یې ډېر زیات یادېدنه ماشومانو زړه یې چې ته صبرېدنه ماشومانو یاداوه تاج محمد خان مور به او ورته راکېښودې په ځان خپل نصیب ورته پېښ کړه دا جنجالو لوی واړه به ژړېدل دغه یې حال و وس پکې د اوس کیسه کومه نوره تاج محمد نورو چې وتې و د کوره بله ورځ ورپسې تېره شوه سواله هله یې څوک نه دی خبر د دغې حاله پسې بیا راغی د بلې شپې لمبره په دې راز باندې لا څوک نه دی خبره د نمرو نه وه د پاس په پالنګ د شپې ولیدل خوبونه رنګ په رنګ عقوبت ته چې راایښه شوه د خوبه سرګردانه ګرځېده د لیونتوبه د نمرو نیکي ته وایي پاسې ورشه په دې وخت کې د نمرو پال خبر شه پسې ورشه د نمرو که پوښتنه ما د شپې غلط خوبونه ولیدنه د نمرو نیکه چې واورېده بیان ده به دې خبرو ته بېشانه شو حیران یو منټ په کور کې نور نشي سر د ماما که پسې لاړو مارامار د ماما که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار د چې غلې کړې خبرې په قرار شو هغه پکې د نمرو د نیکه وار شو د نمرو نیکه ویلې سید عمره د متعلق زه تېره کړم د سره هغه بل پرون نمرو درته راغلې بیا یې وه زمانه پټه رالېږلې ځکه رالکه بیماره وي نمرو سید عمره د میا وکړلې درو دا د ټول کاله په زړه کې تلوسه ده ځکه رانه سید عمره دا قصه ده چې په حال باندې خبر شه سید عمر په سپېړو باندې هغه خپل سره چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار له خدایه شرمنده شوم په جهان کې په ژړا باندې چې ستړی کړو خپل ځان د نمرو نیکه تا دا تشي ګویان ورته وایي چې نمرو دلته راغلي د ډیزې نه مازدیګر واپس درغلي شرکې د دې آله نه خبر شو د لټې په شان سپین رنګې خاسته شو شنکې د دې آله خبردار شو
د غسینه تاړه لکه د ماشو د لټې په شان د سپین رنګې ښایسته شو چې حاجي شاه صاحب ورته په غوسه شو سید عمره دا تا څه خبره وکړه او راته ووایه مسیح دې زما څه کړه او د مسیح په حال نشه به خبردار کا یا بې وخته مې پتني ته ځان تیار کا سید عمره او د نمرود نکه شور شو په دې ښار باندې خبر دا باقي کور شو ټول کال په ژړا ستړی که خپل ځان حاجي کور ته په غوسه شو را روانه داسې وایي نمرو بېرته د راغلې دا د دوی د نمازیګر داسې وایي نمرو بېرته د راغلې بدنصیبه چې د بل طرف ته تلې بل طرف ته چې ته تلې بدقسمته اوس به چې ته لګیا د نمرو پته د ژړا نه په کلا کې شو شر شو پر ورو باندې د کلي خر خبر شو هر طرف ته د نمرو پسې خواره شول چا چې هېڅکله وڅوک نار پسې سواره شول څوک یې ولېږل مستي او غنم شاته او څوک یې ولېږل سوران او بخمل شاته څوک یې ولېږل سړي خوایندري ته څوک یې ولېږل زیارت ته چناري ته حاجي دلته فکر وکړه د خپل ځان سته ویلې خدایه اوس مرګ راکړي د ایمان سته د نمرو چېرته ونه لګي د پته تر ګورانو کې به ګرځو سترګې ښکته او بیا یې سوچ وکړو چې راله خپل خپلوان څه سواد نشته د تنامت قانو پته کومه کوم طرف ته یې لغت کومه کوم یو ځای ته د نمرو پسې رسخت کوم یا به ولیږم یا به ولېږو شمشاد بدمنۍ ته بیا به لاړ قندار او کرکڼۍ ته تاج محمد پسې حاجي ورغی کور ته دروازه کې چغې وکړې د هغې مور ته یو ساعت کې حاجي وکړ انتظار د کار نه څوک راونوتو بار شنه سپرده کې حاجي ورغلو دننه ماشومان د کور په منځ کې جړېدنه حاجي ویلې چې څه ښه تاج محمد خان او څه څه وکړې ولې ژاړي ماشومان ما د دې وړو په حال باندې خبر کړې که څه غواړي ماشومانو لره ورکړې ماشومان دې زه پرې ډېر زیات خفه کېږم دا په تمه وجه ژاړي نه پوهېږم یوه کانه د هوا نه به خبر کړې او د غم پړ به د حاجي صاحب په سر کې दुकान पर तैयार साथी घर के सब जमा تاج محمد کوي بیان وخت یې ښکته رابهیږي په ګریوان په ژړا چې داسې وویلې حاجي ته او مټوه د تاج محمد رانه پرسان दुकान पर तैयार साथी چې چا نوم د تاج محمد په خولې وانخلې او نه نمرو کې راته یاده په زبان ستان مسیح خو په موږ داسې کانې وکړې او چې د لوی لار په منځ کې کړو حیران ورځه چې وتلې دي د کوره او چې ته ګوره په پنډۍ په ملتان چې حاجي صاحب د دې حاله خبردار شو د خفګانو ټول بدن شو په لرزان ویله خدایه د کور غم راته راپېښ شو اوس به ژاړې په ماتوري تربوران وقت راغی چې پوره یقیني وشو په دې حال باندې خبر که خپل خپلوان تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې او په وطن کې جړېږي خاندان په یوه سانده باقي کیسه شروع کاږي او چې په سهار کې به وي تاج محمد خان कबाड़ी बाजार की गुलकरीम खान साल पैस د باقي کیسې د حال دا خبر
که د باقي قصې د حاله تاج محمد امرو هوټل کې و خوشحاله کبالی بازار کې الفیض مارکیټ څو شپې ورځې په هوټل کې تېرې او خبر نیمه کبا لګي دي کې ډېرې د اجرا په تېغ مې زړه قلم قلم ده دا رښتیا بیان مې ټول پسې د غم دی خلک وایي د ترچې تنګې ملیانو او زما وروره په پنډۍ کې دوکانو غرض دا ده چې لرګي خرڅولو درې څلور منه د دې هوټل ته وړل یو مزدور د ملا سره بزاته او نورې کار نو د شاو د فساته لرګي وړې و هوټل کې ګرځېدونه تاج محمد مو یې دواړه ولیدونه په هغه د خبر کې د ملیانو په هوټل کې مې لیدله یو پټانو ملا ورشتې ولګوه پته یوه ښځه ورسره د خوشرته چې مزدور ملا ته تېر کړي دا بیان او د هوټل په طرف لاړو دا شیطانو تاج محمد یې په نظر شو نو دورانه دا خبیث ورته تک شین شو د خندانه ستړي مشي ورسه وکړه په عزت تاج محمد سره یې ویسته شناخته ورته وایي تاج محمد ډېر افسوس ده تا به ویلې وی چې دلته مې یو دوست ده زه ورځمه چې د اله خبر شمه او که زیات وي یو ګنټې له په باور شمه ویله ډېر په سبا کور ته ځم عظمت ته غوندې شه تاج محمد خان ملا ویلې چې په سچه زما زه چې زه چې تاونه کې انکار د ملا نه چې مجبور شو دغه ځوان روا او د هوټل والا ته دی شو روان ورته وایي وروره زره کې رخصته په دعا سره چې لاړ شو دا صحت کنې ګټه للاحت وایي سره به ستا نیکي به یادوم تر معاشره د هوټل والا ویلي مسافره او د دوستي درته کوم یو خبره او زړه مې نه کېږي چې لاړ شي د هوټله او ملاقات ته خو راځه کله ناکله دا ستا ښځه زما خور ده ته مې ورور یې او ته به اما ته د ورور په نظر ګورې تاج محمد ته د خیر پېښې پاچا دی کور ته بوته د ترکې تنګي ملا د ملا کره چې وشوه یو ورځ ربه ملا ویلې ما ته پوهه په غرضه ته په څه وجه راغلی د وطنه ښه زما وروره زه کوم درنه پوښتنه تاج محمد ملا زه باندې خبر کړمه ښه په حوال باندې ښه پوهه سراسر کوم زه په دې جملې عاشق وم بسیار مینه چارې وه ماته نه کوله پلار دا جملې مې پټه راوسته د کوره ښه په وطن مې ګزاره نه کېده نوره یوه سانه تاج محمد جوړ کړي جنجال او چې ملا ته ورښکاره کړو د زړه حال تاج محمد ملا ډېره کړو په خپل کور او ښه خوشحاله چې خفګان ونه کړي نو زه به داسې عجب کار وکړم تاله چې تمام عمر به یې رانه خوشحاله ملا ګلې تر وسخت کې کشرور او داسې وران کارونه وکړو چې غلخور ورته وایي وروره لاړ شه په تلوار خاص په ګجره کې خبر کدی د پلار ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي داسې ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي دا دې وخت دی د حیا کې را رسېږي تاج محمد د
وطن نه راغله ستا راتګه پورې ما د کېنوله بیا به ورشي د نورو د پلار دوکان ته او دا حوال به ورښکاره کړي ګلاب خان ته چې نورو بېبي نامه ده ستا د لور او ورته وایه ورور مې غوښتی ضرور تاج محمد سره راغلې ده پغلا ده خبر نیمه چې د چا ورسه سلا ده داسې وایي چې صلیخ مې له پشمار خو دلاور نه دی رابر د ګجرې ښار سارګلر ته کوو ډېر زیات سکونت د لرګو به یې کولو تجارت دا سارګل د تاج نامه د پلار نامه ده ځکه هر طرف ته ترې هنګامه ده د نامو پلار په نامه باندې ګلاب چې ختلی په کور د غم سیلاب چې ملا شي سبب ګجرې ته رسم خادرنګ صحت ته ما خبر کړي اقربان د سرګل ډېرې ته لاړو عوض خانه او تاج نامه ته پسا جوړ شو د ملانا दुकान में बताया साथी कि सखाने शाह कबाड़ी बाजार के गुल करीम खान सरा और मुलाजान मला पर सर गुल तो की इशारत د سړو د منځ شرا وچت कराची खार के सालार खान سره بل کبه پی پذیر زرک د غم زیرا سر گل غریب لورک بس لړ د نمرود پلار دکان تا او دا حوالی ورکار ک ګلاب خان تا نواب خان چې د حال خبردار شو او ګلاب خان چې د حال خبردار شو نو اردرون زګه د پغم پرهار شو شونډې وچې رنګې زیړ آل خرابو د سرګل ډېرې ته ورغې ګلابو ګاڼو خپله جرګه وکړه د خپل کور تاج نامه پسې پینډۍ ته لیګورو په نورو پسې به خپل روزي سباله په نورو پسې به خپل روزي سبا رب دې خونه کې د دې ملا تبا غرض دا چې شلو درې باډه روان د پینډۍ په ښار داخل شو دا کسان د ملا دې ته لاړو برابر تاج محمد دې هر طرح ده په نظر تاج محمد ته داسې ویلي خپل ورور او د چیزو ګودري د چیزو چې دلته نور مکینه نور تاج محمد د تلو نه وکړلو انکار د سیمل نه ډېر په چا نه کوم اعتبار د سیملو تاج محمد د تره زوی او مګر تاج محمد نو خبر ده د پخوی د نمرو ته زاري وکړل خپل ورور او هغې داسې ځواب ورکړ ورته سپور عمر خوښه یم په کار مې نه دی ژوند قاضي ښځه تاج محمد مې د خاوند او هلکانو چې ونه لید خپل وس دواړه ګجرې ته روان شولو واپس چې ستا ګلاب خان شو خبردار او دواړه وکړه سمجې تاره گفتار په دې ورځې مېلمانو د سارګل او معلومېږي چې سیمل او درخان ګل خپله وروره سارګل او ګلاب دواړه هم سیمل خان ګل راتله غاړه په غاړه د پنډۍ په ښار کې کوشو برادر او د ملا دې ته لاړل برابر رب دې خیر کې سبا کېږي وسخانه
چیزو چې دلته نور نشي اټال په حالا نکاح به واخلم نمرو تعالی دا خبره ده زمونږ د خپل کور بل څوک نه دی د ګلاب زمونږ ورور په ښه شان سره به وکړو معذرت حاجات لباس ته پکې نور نشته حاجت تاج ماما سواه د وکړله سیمل او چې رضا شو بیا ډې ته ووتل چې د ګوجې خط ته ورسېد یارانو جدایي راځي د دواړو عشقانو دا نورو په خلاص کاله تکه روانه تاج محمد وینځي نبي لوم د ځانه چې ژوند یم دا به تل زما سره وي او که چا پیره مې د تن نه غرغروي سیمل ویل دا کار نه دی د پښتون خیر دې وي یوه ورځ دې وي بېلتون خیر دی اوس دې نمرو لاړه شي د پلار کا ماشومه جوړېږه زړه دې په قلار کا چې ژوند یم زه به کوم د تقل وس د واده به درته وکړم بندوبس سیمل جوړه کړه د وچې بزرګي تاج ماما سره یې وکړله ټګي تاج ماما نمرو یو بل نه جدا کېږي لکه مالګه په اوبو کې ویلې کېږي په سلګو سلګو جدا شوي وسخانه بتلو راکوي مالا چې بیا خل را پورې نه خاندي سوالا چې سیمل د دې حواله خبردار شو او دستي راغی آسې رنګه په گفتار شو سیمل ویل سارګله شه خبر تربوران در پورې خاندي لروبر پتول صاحب اے سر غلام سی پروتی د پنجاب دی بډیر د تاج محمد نه یریدل دا مخامخ بغړیدل چې هر څه کوي د طرف زید بار یو ورځ بیا شي په سر خاري انبار سیمل کول سر ګل ته شرارت د ګلاب نه پټور تک رسخت سرګلړ شو ورځې تېرېدلې ډرامې مې په غوږو اورېدلې زما مې راولېږي کاغذ د سیمل ته ولیکلی دا غرض چې هلک او جلۍ رابله وطن ته او دیوسانه غوږ مې ونیسه ګفتن ته چې سیمل شو د کاغذ په خبره شرارت بکودی خانه خرابو د نمرود سره یې ونیږي ګلابو چې ګلاب نمرو پورته شو روانه خبر نه دی په دې راز تاج محمد خان مشه سیمل لاړو زما لالا تاج محمد به خبره وي د دې احواله تاج محمد ویلې زه وزم خپل ځان ای سیمله کار دې وکړه دوران تاج محمد ویلې وطن ته پسې ځما او خفه نیمه که د یار سره مې مرمه یار اشنایي ورته ډېر وکړ مینته تاج محمده پورته مزه ده صحت
نیمه کمې مرګي کمې قبر د اشنا په خوا کې غبرګي د نمرو سره مې کړی د قرآن او چې د تا سره به یو ژبه زمزان تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه آن تاج محمد ګاډي ته وخوت یارانو په تفصیل نه کیسه واورئ عزیزانو تاج محمد وطن ته ځي نه پاتې کېږي یوه ثانه اجل راته نه پوهېږي تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه هان او سیمه شدو تاج محمد سره روان سیمل وویل واوره یا تاج محمد خان د سره ځم چې خفه نه شي له مانه خفګان مه کوه ستا قبر ټول رسا کړمه ځم وطن ته چې نمرو درته نکاح کړم تاج محمد داسې کار به درله وکړم چې د لوی سفر په خوب به دې وده کړم لنډه دا چې دوی وطن ته شو روان او لنډه دا چې دوی وطن ته شو رسان او ما پوښتنو غوږ مې کېده په بیان نن کور ته رسېدلي مازدیګره په ډاډه دالده کې نشته څه خطر په کاله کې پرېوتله په ارام تاج محمد کور ته راورسېد ماښام نورې راله ورته ژاړي چې زویه ویلې دا دې څه فساتې وکړلې ناپویه مورې راله ورته ژاړي په ارمان تاج محمد ته راغلي نه خود ماشومان ملاقات ته یې راتله خور او ښځه سارګل ویلې د حجرې په طرف مزه تاج محمد حجره چې دا دودم ختلی ډکې وایې چې زامن مې ولیدلی هم نمرو مې ولیدلی یو ځله خدای د خیر کې ملاقات به کېږي کله نمرو هم په کور کې دا کوي ارمان چې مې ولیدی یو ځل تاج محمد خان راوړله لوټې نورې راوړله روټې ورته حجرې ته او نصیب پرې جارې پېښې کې سپېرې ته تاج محمد علي روټۍ نو کړمه مورې خبرې راته مه که ستړې سپورې چې په راکې چې دې اوس کې یو پیالې او دې غمونه مې د زړه په سر دلې د دې جنه مې مرسل زره بهتر دی او زما مورې چې په قاره ته بدر دی یوه ساله تاج محمد کوي فکرونه په خیالات کې ورته راغله تېر کارونه تاج محمد خدایه دا هغه پالنګ چې مې یار راسره ناسته څنګ په څنګ په خفګانو ما ډېره خوشحالي وه او نن حجره راته د ننګ په شان ښکاري وه یو شبه پر یاد یې وکړو بیا وده شو وخت یې راغی د الله حکم کې وشو ټول دم خود شو چې د شپې یوه بجه شوه او د سیمل د لاسه پېښه دا لانجه شوه ډېره پلار د تاج محمد کې را بیداره تربورانو ته به سوایي سهار یا خدا چې نوره مه کوه سیالي او تربوران به درپسې کوي شپېلي دا خبره ورته وکړه د پېغورو د شیطان سره دې ربګانې مخکو تاج محمد غریب بودو په پالنګ رنګ سحر ته به شکرو وینو پیرنګ بیا د خیر کې پلارې زر شلو په کار ای مخلوقه د سیمه کشو تیار پلارې زر که پتم دی ټوپک کلاس او تاج محمد په زړې کې خود د پاس د مولانا یې څونه شو خطر تاج محمد یې ویشته د زړه په سر بیا یې په ډک پسې وکړو په تلوار او داسې ټوکې په خپل زوی وکړلې پلار دریم ډک په تاج محمد وکړو سارګل او دومره زور ته ونه لسیمل او فکر وکړه دی دا دی او فکر وکړه دا د دې مسلماني وه او چې د دې سره د پلار داسې دښمني وه
ماته چې وجرې لره د خورو او ځان یې واچوو له پاسه د خپلو بیا یې ونیول لاسونه د خپل پلار خواره جاړې هم کوي خیرې ازار رب دپاره چې مې ورور مکې خراب او په قیامت به رب ته کوي ځواب پلار یې لور د کږه کوزه کړه په زوره بیا دې ورشني ونه پسې نوره څلورم ډزې بیا یې وسو دغه ځوان او دا ظالم چې بیا دې کور ته شو روان خاصه دې ونه یې شوه جړېدله او دم په دم به په خپل ځای راغړېدله ویل یې زویه شبې څو د رانه مړو سپین بدن دې شو په وینو کې ککړ ویل یې زویه څه در باندې وشو ستا په وینو د هجرې کټونه سره شو د الله شان ته حیران شوم دوباره تاج محمد یاسین راسین چې ماته پلار او دوه خبرې ورته کوم دي عبرت او چې کړېږي بیا د ورځې د قیامت د پسو خبره مړ کړم بې قصوره او داسې مړ کړي څوک نه کړي بې تربوره په وضو دې ستړی وړی مړ کړم پلاره په کورم به دې زه غواړم دغه پاره تاج محمد ورته نارې وکړې ډېرې او مګر کله شو راته د خپل یېرې شو د کچه را اوچت په دې اختیاره چې د پلار پسې په خپله وځم بار یوسکانه وکړم وشو د غفار او ناګهانه شو په زمکه را ګزار په سرې وینو کې لټپټ سپین بدن په ژړا ژړا راتلل ورته زامن تاج محمد وړې وړې سترګې کبلې او ماشومان یې د پلار سترګو ته کتلې پورې کېښوده په ورور پورې کېښوده په غېږ کې د ورور سره سایه ونډه وکړم وشو د اکبر تاج محمد د دنیا لاړو په ارمان عمره پورې د ژړا نه وجلې ځان تاج محمد د دنیا لاړو خوارزار اوس وری شي په نمرود مرګي وار په جلسې شستو روان سي ملکه پر د واقع نه د نمرود کار کې خبر نمرو هم کور کې و د وپې وسواسه یو پالنګ کې یو پالنګ کې د مور خواسته بیا ګلاب کې د خپل ور سره باس پیس وجامې د مدنو ورځي لاس سبانه باندې را پاسوي چې مور هسې نه چې نمرو یې خشي په شور د نمرو مورې د خوبه که بیداره نو بیا یې دا پریان شروع قسم دواره شورندارې زه نن ډېرې مه بېتابه تږی شوی یم اوبه راکه بې حسابه چې اوبو په څېر رسخت کې لورندار او چې د عشقو په دی لاس کې په تلوار او سمدستي پې یو ډز وکړو ډېر ظالم
ملو تاج محمد د تر زوی او مګر تاج محمد نو خبر ده د پخوی د نمرود ته زاري وکړي له خپل ورور او هغې داسې ځواب ورکوي ته سپور عمر خوښه یم په کار مې نه دی ژوند قاضي ښځه تاج محمد مې د خاوند او هلکانو چې ونلي د خپل وس دواړه ګجري ته روان شولو واپس چې ستا ګلاب خان شو خبردار او دواړه وکړه سمجوتاره گفتار په دې ورځې مېلمانو د سارګل او معلومېږي چې سیمل او درخان ګل خپله وروره سار ګلاب دواړه هم سیمل خان ګلات له غاړه په غاړه د پنډۍ په ښار کې کوشو برادر او د ملادي ته لاړل برابر رب خیر کې سبا کېږي وسخانه اتارنمه لورو ته پیښه شوله ګرانه او سیمل وکړه تاج محمد ته دا خبره او زه چې زه ګجري ولي ته د زړه سره زه چې زه چې دلته نور نشي اټال او په حالا نکاح به واخلم نمرو تاله دا خبره ده زمونږ د خپل کور بل څوک نه دی د ګلاب زمونږ ورور په قشان سره به وکړو معذرت حاجات لباس ته پکې نور نشته حاجت تاج محمد سواه د وکړله سیمل او چې رضا شو بیا ډېر ته ووتل چې د ګوجري ښار ته ورسېد یارانو جدایي راځي د دواړو عشقانو دا نورو په پلاس کاله تکه روانه تاج محمد وینځي نه بېلوم د ځانه چې ژوند یم دا به تل زما سره وي او که چا پیره مې د تن نه غرغروي سیمل وویل دا کار نه دی د پښتون خیر دې وي یوه ورځ دې وي بېلتون خیر دی اوس دې نمرو لاړه شي د پلار کا ماشومه جوړېږه زړه دې په قلار کا چې ژوند یم زه به کوم د ته خپل وس د واده به درته وکړم بندوبس سیمل جوړه کړه د وچې بزرګي تاج محمد سره یې وکړله ټګي تاج محمد نمرو یو بل نه جدا کېږي هلکه مالګه په اوبو کې ویلې کېږي په سلګو سلګو جدا شوي وسخانه بتلوره کوي مالا چې بیا خل را پورې نه خاندي سواله چې سیمل د دې حواله خبردار شو او دستي راغی آسې رنګه په گفتار شو سیمل وویل سارګله شه خبر تربوران در پورې خاندي لروبر وطن په ټول حساب ای سارګله منځ کې پروت دي د پنجاب دې به ډېر د تاج محمد نه یېرېدل د هغه مخامخ به ګړېدل چې هر څوک کوي د تره په زوی اعتبار او یوه ورځ بیا شي په سر ښار یې امبار
ټول سر ګل ته شرارت د ګلابونه په ټوټه کې رسخت سر ګل لاړه شوشتې ورځې تېرېدلې ډرامې به یې په غوږو اورېدلې زما کامه یې راولېږي کاغذ داسې ملته ولیکلی دا غرض چې هلک او جلۍ رابله وطن ته او یوه سانه غوږ یې ونیسه ګفتن ته چې سیمل شو د کاغذ په خبره او د ګلابي ته راغی پونه شرارت به کوي خانه خراب شرارت به کوي خانه خراب د نمرود سره یې ونیږي ګلاب چې ګلاب په نمرود پورته شو روان خبر نه دی په دې راز تاج محمد خان نرمشه سیمه لاړو زما لاله تاج محمد به خبره وي د دې احواله تاج محمد ویلې زه وژنم خپل ځان ای سیمله کار دې وکړه دوران تاج محمد ویلې وطن ته پسې ځمه او خفه نیمه که د یار سره مې مرمه یار اشنایي ورته ډېر وکړ مینت تاج محمده پورته مزه ده صحت تاج محمد ور پاتې نیمه کمې مرګي کمې قبر د اشنا په خوا کې غبرګي د نمرو سره مې کړی د قطعان او چې د تا سره به یو ژبه زمزان تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه آن تاج محمد ګاډي ته وخوت یارانو په تفصیل نه کیسه واورئ عزیزانو تاج محمد وطن ته ځي نه پاتې کېږي یوه ثانه اجل راته نه پوهېږي تاج محمد ګاډي ته وخوت هغه هان او سیمل شدو تاج محمد سره روان سیمل وویل واوره یا تاج محمد خان د سره ځم چې خفه نه شي له مانه خفګان مه کوه ستا کو به ټول رسا کړمه ځم وطن ته چې نمرود درته نکاح کړم تاج محمده داسې کار به درله وکړم چې د لوی سفر په خوب به دې وده کړم لنډه دا چې دوی وطن ته شو روان او لنډه دا چې دوی وطن ته شو رسان او ماخوستن غوږ مې کېده په بیان نمرود کور ته رسېدلي مازدیګره په ډاډه دالده کې نشته څه خطر په کاله کې پرېوتله په ارامه تاج محمد کور ته راورسېد ماښام نورې راله ورته ژاړي چې زویه ویلې دا دې څه فسادې وکړلې ناپویه مورې راله ورته ژاړي په ارمان تاج محمد ته راپرې نه خود ماشومان ملاقات ته یې راتله خور او ښځه سارګل ویلې د وګري په طرف مزه تاج محمد حجره کې داسو دم ختلی ړکې وایې چې زامن مې ولیدلی ام نمرو مې ولیدلی یو ځله دی د خیر کې ملاقات به کېږي کله نمرو هم په کور کې دا کوي ارمان چې مې ولیدی یو ځل تاج محمد خان راوړله لوټې نورې راوړله روټې ورته حجرې ته او نصیب بری جارې پېښې کې سپېرې ته تاج محمد علي روټې نو کړمه مورې خبرې راته مه که ستړې ستورې چې په راکې چې دې اوس کې یو پیالې او دې غمونه مې د زړه په سر دلې د دې جنه مې مرسل زره بهتر دی او زما مورې چې په قاره ته بدر دی یوه خاله تاج محمد کوي فکرونه په خیالات کې ورته راغله تېر کارونه تاج محمد خدایه دا هغه پالنګ و چې مې
څنګ په څنګ په خفګان ما ډېره خوشحالي وه او نن مجره راته د ننګ په شان ښکاري وه یو شېبه پر یاد یې وکړو بیا وده شو وخت یې راغی د الله حکم کې وشو ټول ډم خود شو چې د شپې یوه بجه شوه او د سیمل د لاسه پیښه دا لانجه شوه تاج محمد کې را بیدار تربورانو ته به سوایي سهار یا خدا چې نوره مکه به سیالي او تربوران به درپسې کوي شپېلي دا خبره ورته وکړه د پیغورو د شیطان سره دې ربګانې مخکو تاج محمد لري بودو په پالنګ رنګ سهار ته به شکرو وینو پیرنګ ماشومان د کور په منځ کې جړېدله حاجي ویلې چې څه ښه تاج محمد خان حوسې سوت دی ولې جاړي ماشومان ما د دې وړو په حال باندې خبر کړې که څه غواړي ماشومانو لره ورکړې ماشومان دې زه پرې ډېر زیات خفه کېږم دا په تمه وجه جاړي نه پوهېږم یوسکانه د هوا نه به خبر کې او د غم پړ به د حاجي صاحب په سر کې दुकान पर तैयार साथी घर के सब जम تاج محمد کوي بیان ها وخت یې ښکته رابهیږي په ګریوان په ژړا چې داسې ویلې حاجي ته او مچوه د تاج محمد رانه پرسان दुकान पर तैयार साथी چې جانم د تاج محمد په خولې وانخلې او نن نمرو کې راته یاده په زبان ستان مسیح خو په موږ داسې کانې وکړې او چې د لوی لار په منځ کې کړو حیران ورځه چې وتلې دي د کوره او چې ته ګوره په ګنډې په ملتان چې حاجي صاحب د دې حاله خبردار شو د خفګانو ټول بدن شو په لرزان له خدایه د کور غم راته راپېښ شو اوس به ژاړې په ماتوري تربوران وقت راغی چې پوره یقیني وشو په دې حال باندې خبر که خپل خپلوان تاج محمد نمرود ناستې په هوټل کې او په وطن کې جړېږي خاندان په یوه سره دا باقي کیسه شروع کاږي او چې په سهار کې به وي تاج محمد خان कबाड़ी बाजार की गुलकरीम खान साल पैस में د باقي کیسې د حال دا خبر که د باقي کیسې د حال تاج محمد نمرو هوټل کې و خوشحاله कबाड़ी बाजार की अल्फाज मार्केट څو شپې ورځې په هوټل کې تېرې او خبر نیمه کبه لګېدې کړې د اجرا په تېغ مې زړه قلم قلم دی دا رښتیا بیان مې ټول پسې د غم دی خلک وایي د چرچي تنګي ملیانو او زما وروره په پنډۍ کې دوکانو غرض دا ده چې لرګي خرڅولو درې څلور منه د دې هوټل ته وړل یو مزدور د ملا سره بزاته او نورې کار نو د شاو د فساته لرګي وړې و هوټل کې ګرځېدنه تاج محمد مو یې دواړه ولیدنه د خبر کې د ملیانو په هوټل کې مې لیدنه یو پټان ملا ورشتې ولګوه پته یوه ښځه ورسره د قصرته چې مزدور ملا ته تېر کړي دا بیان او د هوټل په طرف لاړو دا شیطان تاج محمد یې په نظر شو نو دورانه دا خبیث ورته تکشین شو د خاندانه ستړي مشي ورسه وکړه په عزت تاج محمد سره یې ویسته شناخته ورته وایي تاج محمد ډېر افسوس ده
تا به ویلې وې چې دلته مې یو دوست دی زه ورځمه چې د اله یې خبر شمه او که زیات وي یو ګنټې له په باور شمه وی لا ډېر په سبا کور ته ځم عظمت ته غوندې شه تاج بابت خان ملا ویلې چې په سچه زما زه چې زه چې تاونه کې انکار د ملا نه چې مجبور شو دغه ځوان روا او د هوټل والا ته دی شو روان ورته وایي وروره زره کې رخصت په دعا سره چې لاړ شو دا صحت کنی ګټه للاحت وایي سره به ستا نیکي به یادوم تر معاشره د هوټل والا ویلي مسافره د دوستي درته کوم یو خبره زړه مې نه کېږي چې لاړ شي د هوټله په ملاقات له خو راځه کله ناکله دا ستا ښځه زما خور ده ته مې ورور یې ته به اما ته د ورور په نظر ګورې دا زما ته د خیر پیښې پاچا دی کور ته بوته د تره چې تنګي ملا د ملا کره چې وشوه یو ورځ ربه ملا ویلې ما ته پویه په غرضه ته په څه وجه راغلی د وطنه زما وروره زه کوم درنه پوښتنه تاجنامه د ملا زه باندې خبر کړمه په حوال باندې پویه سراسر کوم زه په دې جملې عاشق وم بسیار مینه چارې وه ماته نه کول افلار دا جنې مې پټه راوسته د کوره په وطن مې ګزاره نه کېده نوره یوه سانه تاج محمد جوړ کړي جنجال او چې ملا ته ورښکاره کړو د زړه حال تاج محمد ملا ډېره کړو په خپل کور او ښه خوشحاله چې خفګان ونه کړي نو زه به داسې عجب کار وکړم تاله چې تمام عمر به یې رانه خوشحاله ملا ګوزي تر وسخت کې کشرور او داسې وران کارونه وکړل چې غلخور ورته وایي وروره لاړ شه په تلوار خاص په ګوجره کې خبر کده د پلار ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي داسې ورته وایي نه پښتون یې نه شرمېږي دا دې وخت دی د حیا کې را رسېږي تاج محمد د وطنه نه راغلی ستا راتګه پورې ما ده کېنولی بیا به ورشي د نورو د پلار دوکان ته او دا حوال به ورښکاره کړي ګلاب خان ته چې نورو بېبي نامه ده ستا د لور او ورته وایه ورور مې غوښتی ضرور تاج محمد سره راغلې ده پغلا ده خبر نیمه چې د چا ورته سلا ده داسې وایي چې صلیخ مې له پشمار خو دلاور نه دی رابر د ګجرې ښار کارګلر ته کوو ډېر زیات سکونت د لرګو به یې کولو تجارت کارګل د تاج نامه د پلار نامه ده ځکه هر طرف ته ترې هنګامه ده د نامو پلار په نامه باندې ګلاب چې ختلی په کور د غم سیلاب چې ملا شي سوه ګجرې ته رسم خادرنګ ساحت ته ما خبر کړي اقربان د سرګل ډېرې ته لاړو عوض خانه او تاج نامه ته پسا جوړ شو د ملانا دکان په تیار ساتي که څنګه شته کباړي بازار کې ګل کریم خان سره او مولا جان الکا ملا پر سر ګل ته وکړي اشاره ته
د سړو د منځه زه شي راوچت کراچۍ ښار کې سالار خان چې سره بېرته بیا یې پې پذیر زر که د غم زیره انصار ګل غریب نه ورکه پسې لاړ د نمرود پلار دکان ته او دا حوالې ورښکاره کړه ګلاب خان ته نواب خان چې د دې حاله خبردار شو او ګلاب خان چې د دې حاله خبردار شو او هر درون زګی د په غم پرهار شو شونډې وچې رنګې زیړ حالې خراب د سر ګلدري ته ورغی ګلاب ګاڼو خپله جرګه وکړه د خپل کور تاج محمد پسې پنډۍ ته لیګورو په نورو پسې به خپل روزي سباله په نورو پسې به خپل روزي سبا رب دې خونه کې د دې ملا تبا غرض دا چې شلو درې باډه روان د پنډۍ په ښار داخل شو دا کسان د ملا درې ته لاړل برابره تاج محمد یې هر ته راغی په نظر تاج محمد ته داسې ویلې خپل ورور او د چیزو ګودري د چیزو چې دلته نور مکینه نور تاج محمد د تلو نه وکړلو انکار د سیمل نه غیر په چا نه کوم اعتبار داسې او پورې ګرځي په شمشابي د منۍ کې د خاپخ په کنډه ودی چې واوښتنه تاج محمد نه ورونه وکړله پوښتنه ویلې څنګه یې په نظر را روانه پاته ښکاري په تک شلې ستومانه نمرو ویلې ورته یا تاج محمد خانه ته راسئ زه به ولې یم ستومانه که ستومانه وې نو زه راتلمه چېرته په ژوندون به ستنه نه شم درنه بېرته په مزه مزه داخل شول په اډه کې او قیصه ټوله زما واوره په کنډه کې داسې وایي چې ډېره دلته یو ځوانو چې د میار په منډۍ کې دوکانو معلومیږي چې اشنا د د پلارو او تاج محمد راته ډېرې بېدبارو سترې مشي ورسره وکړله په مینه ویلې وروره کله رانه خیر دې وینه تاج محمد ویل دا نه اوس راغلم د کوره په وطن کې کله رواجم وروره چې د یو بل په حالاتو کې ځان پویه تاج محمد ورته بیا ویلې نه خویه رخصت راکړه بس دی ځم که ته کوزېږم یو ساعت یې دلته نور نه پاتې کېږم دا ټوپک مې در سکې د امانت خوږه وروره ماله زه راکړه رخصته دوکاندار ورته زارې وکړله ډېره مګر و د تاج محمد په زړه کې ایره په هغه وخت کې ور وخېجه لارې ته غرمه نه وه چې ور ورسې ډېرې ته په ډېرې کې واپس بیا وکړه موټر هدرنګ ساعت پسې داخل په پېښور یو ګنټه پس د موټر نه کوشو ښار کې څه ډوډۍ موډۍ وخوړه بازار کې زه بیا بندوبست کړه د لارې ربه او خلک ډېر عجیبه تا د یاري ځان یې جوړ که پېښور نه روانېږي مازدیګر ما په پنډۍ باندې کوزېږي په پنډۍ باندې چې استاد محمد خان شو په بازار کې یو هوټل روان شو د هوټل والا ټلي برخورداره یو کمره د پردې ماته که وزګاره بیلګه وته یو ځای راته تیار که مسافر یې وروره زړه مې په کنار که د هوټل والا شیپۍ پاکې کس شو په جلدۍ سره دوکان راوچت شو یو کمره یې ورته خالي کړه مزهداره تاج محمد پکې ډېره شو ټک دواره تاج محمد ته داسې ویلې دي ځوان زه دې ځمه کې در ورسې نقصان مسافره که دې هر
قسم اجتی دا ډلې بجاوه چې ضرورتي تاج محمد ورته ویلي مهربانه رب دې زیاته ترقي کړه چانه چې زما عزت دې وکړو په ښه شان تر قیامته به دې هېر نه کړم احسان یوه خانه هوټل نه دی ښه جنت دی چې پکې د عاشقانو سکینت دی تاج محمد او نورو بیا درته پرېږدمه خادرنګ ساعت ګنډي واپس وطن نه ځمه څه سختي به درته بیا خپل ځان له ورکړم خزم وطن ته چې په حال ځان خبر کړم تاج محمد پسې ژړېږي ماشومان مور او خورې د خفګانه وجني ځان په هر وخت کې به یې ډېر زیات یادېدنه ماشومانو زړه چې ته صبرېدنه ماشومانو یاداوه تاج محمد خان مور ده او ورته راکېښودې په ځان خپل نصیب ورته پېښ کړه دا جنګیالو لېواړه به ژړېدل دغه یالو غوږ پکې ده اوس کیسه کومه نوره تاج محمد نورو چې وتې و د کوره بله ورځ ورپسې تېره شوه سواله هله یې څوک نه دی خبر د دغې حاله پسې بیا راغی د بلې شپې لمبره په دې راز باندې لا څوک نه دی خبره د نمرو نه وه د پاس په پالنګ د شپې ولیدل خوبونه رنګ په رنګ عقوبت ته چې راایښه شوه د خوبه سرګردانه ګرځېده د لیونتوبه د نمرو نیکي ته وایي پاسې ورشه په دې وخت کې د نمرو پال خبر شه پسې ورشه د نمرو که پوښتنه هما د شپې غلط خوبونه ولیدنه د نمرو نیکه چې واورېده بیان ده به دې خبرو ته بېشانه شو حیران یو منټ په کور کې نور نو شي سر د ماما که پسې لاړو مارامار د ماما که چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار د چې غلې کړې خبرې په قرار شو هغه پکې د نمرو د نیکه وار شو د نمرو نیکه ویلې سید عمره د متعلق زه تېره کړم د سره هغه بل پرون نمرو درته راغلې بیا یې وه زمانه پټه رالېږلې ذکر لك بیمار وي نمرو سید عمره د میا وکړل درو دا د ټول کال په زړه کې تلوسه ده ذکر له سید عمره دا قصه ده چې په حال باندې خبر شه سید عمره په سپېړو باندې هغه خپل سره چې داخل هغه ساعت شو ستړي مشي ته د کور خټ راوچت شو ورته وایي چې دا سنګرانې بې وخته او چې د کمې ډډې وه دا دومره سخته د نمرو ماما ویلي په تلوار درشه ما په حال که خبردار له خدایه شرمنده شوم په جهان کې په ژړا باندې چې ستړی کړو خپل ځان د نمرو نیکه تا دا څه شي ګویان ورته وایي چې نمرو دلته راغلي د ډیزې نه مازدیګر واپس درغلي شرکې نه وي آله نه خبر شو د لټې په شان سپین رنګې خاسته شو خبردار شو
د غسینه تاړه لکه د مار شو د لټې په شان د سپین رنګې ښایسته شو چې حاجي صاحب ورته په غوسه شو صاحب عمره دا تا څه خبره وکړه او راته ووایه مسیح دې زما څه کړه او د مسیح په حال نشه به خبردار کا یا بې وخته مې پتني ته ځان تیار کا صاحب عمره او د نمرود نکه شور شو په دې ښار باندې خبر دا باقي کور شو ټول کال په ژړا ستړی که خپل ځان حاجي کور ته په غوسه شو را روانه داسې وایي نمرو بېرته د راغلې دا د دوی د نمازیګر داسې وایي نمرو بېرته د راغلې بدنصیبه چې د بل طرف ته تلې بل طرف ته چې ته تلې بدقسمته اوس به چې ته لګیاو د نمرو پته د ژړا نه په کلا کې شو شر شو پر ورو باندې د کلي خر خبر شو هر طرف ته د نمرو پسې خواره شول چا چې هېڅکله وڅوک نار پسې سواره شول څوک یې ولېږل مستي او غنم شاته او څوک یې ولېږل سوران او بخمل شاته څوک یې ولېږل سړي خوایندري ته څوک یې ولېږل زیارت ته چناري ته حاجي دلته فکر وکړه د خپل ځان سه ویلې خدایه اوس مرګ راکړي د ایمان سه د نمرو چېرته ونه لګي د پته هر بورانو کې به ګرځو سترګې ښکته بیا یې سوچ وکړو چې راله خپل خپلوان څه سواد نشته دلته نعمت قانو پته کومه کوم طرف ته یې لغت کومه کوم یو ځای ته د نمرو پسې رسخت کوم یا به ولیږم یا به ولېږو شبشاب بدمنۍ ته بیا به لاړ قندار او کرکڼۍ ته تاج محمد پسې حاجي به راغی کور ته دروازه کې چغې وکړې د هغې مور ته یو ساعت کې حاجي وکړ انتظار د کار نه څوک راونوتو بار شنه سپرده کې حاجي ورغلو دننه یو قصه به درته کومه پښتنو هغه وخت کې د به وي د رښتیانو داسې نه چې مې د چا نه اورېدلې ما په خپلو سترګو دا کیسه لیدلې په حوال د دې کیسې که څوک خبر شي مسلمان کې ژړا به ورته ورشي د ممند په وطن کې یو ځوان او پلار یې ایښی ورته نوم تاج محمد خان الله ګوره چې به څه کوي اختیار خپل بنده سې ته وایي چې زه به کومه کار خپل نمرو هم د تاج محمد د کاکا لور وه او په هر وخت به جوړوو ډول سینګار خپل په ښایستې شرمېدې د جنت ورې او چې به دې د خاطرو ټبو رفتار خپل د بچپن تاج ماما ساشکي وه او محبت دواړو کوو سره بسیار خپل نمرویانې بل سړی به خاونه کړم تاج ماما دا تا سره کوم اقرار خپل دا هلک هم دې خبرو لیونی کړ او لیونی مینې چې ولیدل یار خپل یوه څانګه دا کیسه ده رښتیانو ده د محمد عقل خان او د نوررحمن خان دا لاپې ده چې په دغه تمه ناست دي تاج محمد ته بله ښځه وکړه پلار خپل یوه څانګه دا قصه د رښتیانو ده او چې په دروغو د ځان نه کي ګناهګار خپل چې د غم خبرې بیا کومه شروع دواړه سترګې په ژړا زړه کې نمرو سترګې سرې به ګرځېده لکه فقیرانې او د خپل یار غمونو ډېره کږه ږیره دا به ویل خدای څنګه وشو کار چې د بل غېږې ته لاړو زما یار کم یې رانه کېده له د پیغوره
او د خپل یار سره ووتې وې د کوره جلیبې در چې جړېږي په ارمان بې سودایي به ګرځي د تاج محمد خان دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره او په کوڅو کې ګرځي د خپل دلبره خدایم لویه خدایه مرګ خو نشته دی چې راشي چې د مړ شم خوا به یې ښځه اړتیا شي لویه خدایه په دې ژوند شومه زه تنګه او چې تر کومه به کړېږم زه ملنګه تاج محمد خاص په مثال د لیوني شو خدای دې خیر کې خلک ټول پې ګمانه شو دا خبره په تمام جهان خوره شوه په هر کور په هر مالت کې ډنډوره شوه کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس عوض خانه خدای دې خیر کې څه به کېږي او پلار یې اوس د دې خبرو نه خبرېږي پلار ته وکړه خلکو ډېره شیطاني دشمنان یې ورپسې و پخواني تاج محمد امرو په یو بل اشکان دي خبر نه یې خپل پردي در پورې خاندي چا یې پلار د دې کیسې پال خبر که بې خنجره یې زخمي د زړه په سر که دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه دا فکرونه بیا کول مدام د ځان سه ربه څه وکړمه زه تاج محمد خان سه تاج محمد ته ښځه راوسته تر کوره ځان یې خلاص کړو د خلکو د پیغوره د واده سر تاج محمد دومره غمخور شو او د هجران لمبو وهلی مخ یې تور شو دا به ویلې چې خوښ نیمه په بستره دا به ویلې که اوس ځکه ومشهوره دا را پرېږده که خبرېږي پسې نوره او خبردار وي چې د چا نه نه کړم بس خبردار وي چې د چا څه نه کړم بس پس د دې نه به په خوله کې د ملس د واده په هر خبره شوه نمرو او پټه پټه ژړېدله پر ورو وچه دغه شوه له غمه د شوګیره د اشنا غمونو ډېره کږه ګیره داسې وایي صبر کومه دوه درې کاله او رب راکړي د دې صبر بدل ماله وګوره ځان خبر که د احواله په دې شان له پکې تېر شو دوه درې کاله تاج محمد له مولا ورکړه دوه زامن د ښایستانې نو په وطن کیسه زر کېږي موده تېرېږي پس تاج محمد ویل د نمرو کوم بندوبست یو ورځ نمرو را ووته بهر تاج محمد یې خواته راغی پونر په پرده کې دواړه وکړلې خبرې نمرو ویلې چې دا ولې ګرځي لرې نه زما په شان پړ باندې غمجن شوې تاج محمد د واده ساکي برجل شوې نو خو زه د خپله کوره برمته شوم نه د چا نه غم هغه ټاته کتی شم تاج محمد راته مکه وګینې او یو پوښتنې ته راغلی یم دلې که څه وایي راته وایه دا دې وخت دی بیا راته نه شم دیدن د دواړو سخت ده لا تر څو به موږ یو بل پسې جاړو هغه چیزو د دې وطن نه کډه غاړو اورېدلی مې د چا نه دا گفتار دی چې الله د عاشقانو مددګار دی نمرو ویلې چې په رب زما توکل دی زړه مې نه ښکارېده نن اور پې بل دی که دې خوښه نو زه به ولاړه شمه کور ته څه زارې منت به وکړم خپلې مور ته ورته وایم به چې زه زما ماما که تاج محمد ته دې خپله لار صفا که غرض دا چې دواړه وکړو دا گفتار تاج محمد چې کور ته راغی په قلارو جلۍ دغې وخت کې هم لاړله کور ته په زاري او عاجزي ویلې مور ته ویلې مورې د ماما کره مې ځمه شپه به وکړمه سبا به تې راځمه چې د کوره مهربانه شوه نمرو چې نمرو د مور باغس اجازت
که په تلوار سره رسخته چې د ټوله نه روانه شوه نمرو او د مزي تګ بیا کول لکه خارو مور یې ویل چې د تلاړه شه لورې خدمتګارې دې چې ستا د جنت ورې د ماما کله چې شوله بردننه بیا یې وکړې دروغ نارو پوښتنه د ماما نونه یې وي د دې انځولې د چمکې جنکې شي ورته راټولې په خندا په مخسرو د ټولو سر شوه ګیله دا محفل کوه چې مازدیګر شو نمر ویلې زه به لاړه شمه کور ته او څه مې نه دي ویلې شپې په باب کې مور ته که مې دوی پوښتنې تېرې دلته شپه شي داسې نه چې بابا جي رانه خفه شي د ماما ښځې په قدرو په عزت نمرو که د خپله کورنه رسخته نمرو پیدا چې کوي داسې رفتار او لکه وي چې څوک د عمر نه بیمار چې وروانه غلې غلې تاج محمد خوا پورې رانه سانولې په مزه مزه دې ورسېدې ریته د کال نه پټه بوتې د حجرې ته تاج محمد چې په قلاره راغی کور ته او نه یې ښځې ته وه پته نه وي مور ته چل د تاج محمد څو خبر نه شول شپه پخه شوه په آرام سره وده شول تاج محمد شوه بیدار یقین وشو زړه کې وایي چې د کور خلک وده شو په مزه مزه حجرې ته ور روان شو په حجره کې ور داخل تاج محمد خان شو انتظار کې ورته ناسته وه نمرو او ګردې پروته په سرو شونډو جوارو او تاج محمد ویل ده چې ځو نشي ناوخته خدای دې خیر کړي دا خبره نشي سخته غرض دا چې دواړو وکړو دا ګفتار دروازې خوا پورې راله په قلار دروازې ته چې نږدې تاج محمد خان شو خوله پې ولید نو ډېر ورته حیران شو تاج محمد نمرو ته ویلې خطره ده دروازې ته اچولې چا جندره ده ام نمرو شوه دې خبرو ته حیرانه او په مرۍ کې غوټې وشوې د خفګانه سخت سهار ته د سړي خوایي وسخانه او رب دې سخته تاج محمد پکې اسانه ډېر خفه شو دروازه چې نه شوه بېرته د ناکامه نه واپس راله حجرې ته او په حجره کې دواړه کېناست ملامت او نمرو ویل چې زما به د قسمته کله وایي راځه ټوپ خو د بلې نه تاج محمد ووتلو د سیالۍ نه کله وایي راځه ټوپ خو د دیواله تاج محمد مرحوم خدای هم د دې آله دا به ویل خدایه اوس به په موږ سار شي ناخبره خلک ټول به خبردار شي دا لافي ده چې په دې کې مشغولېږي درنګ صحت ته پې د کور خلک راایښېږي ښځه شوه د تاج محمد خون نه بیداره چې نظر یې په کټ ولګي دواره خیال یې وکړو کټ کې نو تاج محمد خان او د خفګانه یې راکېښودې په ځان غږ یې دا وکړي چې پاسه خواښې مور تاج محمد په کټ کې نشته کې ګوري واخېزه شوله د خوبه را بیداره اخوا دې خوا ګرځېدله ناقلاره په تلوار سره یې پام وکړي جندرې ته بیا په منډه منډه ورغله حجرې ته په حجره کې څوک دننه مشغولېږي په مزه مزه لاټین ورته بلېږي زړه کې وایه خدایه داسې رنګه کار دی زبانه د تاج محمد سره ګلار دی شو حیرانه دوی چېرته صبرېدنه او زړه کې وایي چې اوس ورغلی دننه بیا یې غږ وکړو چې تاج محمد خانه او ته دننه یې موږ دې مړ کړو د خفګانه تاج محمد چې د مور واورېدې خبرې تک د واره یې زنځیر کې د ور لري چې مور شوله حجرې ته ور دننه تاج محمد نمرو یې دواړه ولیدنه د خفګانه
یې وه چغه ویسته زویه د خفګانه یې وه چغه ویسته لویه ویلې دا دې څه فساد کړه دی زویه وې دغه وخت کې تنګه شوله تاره او د نمرو په سر یې وکړو دوه درې واره تاج محمد ورته ویلي زما مورې تاسې نه ښایي زیاتې خبرې سپورې رب دپاره راشه کښېنوم د دې قاره په نمرو باندې چې بل ونه کې واره چې خبرې تاج محمد مور ته کولې او خور او ښځې په غوږو واورېدلې عوض خانه درنګ سهار ته به غوغا شي او صبر وکړه چې دا پورې ونه راشي خور او ښځه شي حجرې ته به دننه او چې دا به د تاج محمد یې باورېدنه چې نمرو یې ولیدله په پالنګ تاج محمد سره وه ناسته څنګ په څنګ ښځه دغه وخت کې پرېوته بېهوشه په ځان پوی نه شوله دا د ډېره جوشه په حجره کې داسې شور داسې غوغا ده تا به ویل ګنې خالصه کربلا ده او لکه سیل چې د چڼچڼو کوي شور او داسې آلې په حجره کې کوي خور په دې شور یې د کاله بنیادمان او له هیبته شو حجرې ته را روان او تمام کور حجره کې جاړې غمخانه ده حجره نه ده د غمونو خزانه ده د تمامې دنیا غم پکې را ټول شو او د حجرې نه داسې تاو لکه د شپول شو پورې پرېږده چې جړېږي په ارمان اوس پوښتنه تې کوي تاج محمد خان خوږ او وروره غوږ مې ونیسه قیسې ته تاج محمد ویل دروازه که راته بېرته په تندې سره را پاسه زما مورې او د رخشان د سړه چغې وهې نورې مورې ویلې چې پروې د پاک رسول تاج محمد زویه سوال مې که قبول او څوک چې داسې کار کوي عمر یې لنډي همیشه یې غم له سر د پاسه پنډي زما زویه ریشه کښېنو د دې کاره پلار دې ښځه پاته کړي مزهداره چې سبا شي زه به کم نمرو رخصته ما په خپل کور بیا وسپارم امانت زه بیا بوزم نه ویرېږي نه د چا نه سبانه به ورته جوړه کړم د ځانه تاج محمد ور مورې خوښ شي د ګمان ده ایسارېږي نه قسم مې په قرآن ده نصیحتونه راته مورې کوي سلام یا به زه په ټوپه کولم په خپله یا مې اوس کپن سیار په دا صحت کا یا مې مورې په دا نیمه شپه رخصت کا په دې شپه باندې بیا وباسم بیدیاته په خود شوه کم نصیبه د خاوند خوا ته ولاړه به غریبه ورته وایي چې د مور پلار حق ډېر دی او راته ښکاري تاج محمد تا نه هېر دی که د مور پلار خدمت زر کاله وکړي او د یوې ګنټې خواري بیا پوره نه کړي بیا یې خور ورته ویل وروره داسې کړې دې زامنو ته دې ولې فکر نه کړې که سبا دې دا زامن راته جړېږي موږ به څه وکړو چې تا پسې کړېږي دا ستا ښځه به جړېږي دا افسوسه ته چې ځې واړه زامن در سره بوزه تاج محمد ویل چې قسم مې رب په ذات دی د غمغشه مې د زړه په سر کې مات دی که زامن دي کمې ښځه کمې خور پاتې کېږي کمې نیاده کمې مور چې مور دغه خبرې واورېدلې د خفګان د لاسه ودرېدله غلې غوسې ام چې د نمرو ته زړه کې ډېره چې بیا ویلې وې د زوی نه کېده یېره د ناکامې دروازه کړه ورته بېرته بیا یې غږ وکړو چې لاړې زویه چېرته ویلې زویه زما څه په دې عمل دی تاج محمده چې راغلی د اجل دی
پسې پورې حتیرانونه وځسله ورته ګورې پسته دې به تاج محمد نه کوړ صبر او دا به وایو چې خښ کړم دی په قبر په دستور د پښتنو باندې ځان پړ کړه وروره او لورې ورور دې ځان د خپله لاسه مړ کړه تاج محمد شو د نمروز سره روان تاج محمد شو د نمروز سره روان په جناتي سارېږي ماشومان یوه ستانه د واړه زامنې ژاړي او تاج محمد د مرکزي کډه نغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي ژاړي واړه زامنې ژاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي ورستر قامت به په غما باندې لتاړي ورستر قامت به په غما باندې لتاړي جاړي واړه زامن جاړي جاړي واړه زامن جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي نمرو ویلا ورشواړه زامن د ښکل کا دیدنې وکړه لاټین بل کا د ماشومان د بیا د چا درته ولاړې د ماشومان د بیا د چا درته ولاړې جاړي واړه زامن جاړي جاړي واړه زامن جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي سمنا سخت دې پټول کالا باندې قیامت دې یو زګرا چیز محبت دې یار مسلمان د داسې غم امر وای یار مسلمان د داسې غم امر وای جاړي ماډه ماډه زامن جاړي جاړي واړه واړه زامن جاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي تاج محمد خان د مرکزي کډه نغاړي تاج محمد ورور شل په تورتم کې او دا واړه زامنې پرېښودل په غم کې ماشکه عاشق کوي دواړه رفتار او کله شاړه باندې ځي د کلال یار خیلو نه راتېر شو سړي شو غرض دا چې په سپین کې تنګې راتېر شو زما وروره زورې بیا ورکړلو پښو ته او چې ملا ځان کورانه ښځو ته په هټه باندې راتېر شو خړنۍ کې